لتتبعن سنن من كان قبلكم تاسو به د مخکنو امتونو دای په طریقو بس روان شي شبرا بشبر و ذراعا بذراع ولیش په ولیش گز په گز باندې به د هغې طرز طریقې اختیار کړي حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه تر دې که هغې د خادمۍ دې سوري ته ننوتلي وو هم به تاسو هغې ته ورننوځئ. امام نووي وایي دا کنایه ده د شدت اتباع نه. خادمۍ سوري ته څوک نشي ننوتلی خو دا شدت اتباع نه کنایه ده چې مانه مکمل کامل تابعداري به تاسو د مخکنو امتونو کوئ د یهودو د نصاراو د کفارو د مشرکینو دی به کوئ تاسو. زما ورونو دا فتنه خو مخکې وه اوس هم ده ورځ په ورځ چې کله ورځ تېرېږي که نه نو دا فتنه ډېره زیاته عامه کېږي چې د مخکنو امتونو دی په طرز عمل باندې مسلمانان روان شول. نبی ویلي زما امت لا تقوم الساعه حتى تاخذ امتي قیامت به نه قایمېږي څو پورې زما امت هغې راغستلي نه د مخکنو امتونو د هغې طرز و عمل د هغې طریقې د یهودو د نصاراو د مشرکینو. نن تاسو وګورئ زموږ په دې معاشره کې طرز او عمل زموږ په دې معاشره کې طرز او طریقې ناسته ولاړه خویونه اخلاق زمونږه دا د چا نه موږ اخلو د چا اخلاق موږ ته ښایسته ښکاره کېږي د چا طرز او عمل موږ ته ښایسته ښکاره کېږي د چا شکل او لباس موږ ته ښایسته ښکاره کېږي. نن مسلمان هغه خپل شکل او صورت هم پرېښود نن مسلمان خپل لباس هم پرېښوده نن مسلمان خپل طرز او طریقه هم پرېښودله خپل عادات خپل خویونه خپل تهذیب ثقافت هم پرېښودو. نن په معاشره کې هغه سړی عزتمن معلومیږي چې کم سړی د یهودو نه متاثره وي کم سړی چې د یهودو لباس اختیار کړي په معاشره کې ښایسته معلومي کم سړی چې د انګریزانو لباس اختیار کړي هغه په معاشره کې ښایسته ښکاره کړي کم سړی چې د یهودو شکل صورت اختیار کړي نن معاشره کې هغه بهترین سړی اختیار منلی کېږي کم سړی چې د یهودو لباس اختیار کړي هغه سړی په معاشره کې خلکو ته ښه ښکاره کړي خلکو ته تعلیم یافته ښکاره کړي کم سړی چې د خپل نبي او د خپل صحابهو طرز عمل اختیار کړی هغه خلکو ته انبړه ښکاره کړي خلکو ته جاهله ښکاره کړي په دې معاشره کې. لتتبعن سنن من كان قبلكم زه نن متاثره د چا نه یم دا خلکو نه زه متاثر یم چې هغه زما د الله دشمنان دي زما د نبي دشمنان دي زما د دین دشمنان دي زه نن د هغه خلکو نه متاثره یم. نن که عالم کوم عالم چې په خپل تقریر کې د انګریزي الفاظ استعمالوي نو هغه ته خلک ډېر پوه سړی وایي کوم مقرر چې د انګریزي الفاظ استعمالوي په تقریر کې زه دا نه یم چې ګنې ناروا دي لیکن د خلکو مزاج دا جوړ شوی دی چې هغه ته خلک اوچت تعلیم یافته سړی وایي هغه په دې معاشره کې اوچت سړی شمارلی کېږي. او که چا د نبي طرز اختیار کړ چا د صحابه کرامو سادګي اختیار کړه دا د معاشرې نه ولیدلی خلک دی دا د معاشرې نه ولیدلی خلک دی. زه تعجب په دې خبره باندې کومه چې زما د نبي صورت ولې زما نه دی خوښ زه تعجب په دې خبره باندې کوم چې زما د نبي ګیره زما ولې خوښه نه ده زه تعجب په دې خبره باندې کوم چې زما د نبي دغه پیسې اوچتول ولې زما خوښ نه دي زه تعجب په دې خبره باندې کومه چې د زما د نبي ناسته ولاړه زما ولې خوښه نه ده زما د صحابه کرامو د هغې شکلونه د هغې صورتونه د هغې لباس د هغې ناسته ولاړه زما ولې نه ده خوښه. ایا ولې د هغې د شکل او صورت بد شکله و د نبي شکل بد شکله و د ابوبکر او د عمر شکل بد شکله و د عثمان او د علي شکل بد شکله ولې د هغې صورت ښایسته نه و چې ما نن د بل صورت او د بل شکل اختیار کړی دی. خفه کېږو به نه زما وروڼو موږ ټولې د خیرخواهي خبرې انشاءالله تعالی مقصد هم دا چې صرف د مخلوق ته د خپلو ملګرو ته د مسلمانانو وروڼو ته د خیر خبره ورسېږي. زموږ سره یو څو ورځې ژوند دی زما وروڼو دا یو څو ورځې زموږ سره دي دا خپلې ورځې دا موږ د خپل الله دپاره ولې نه قربانوو خپل الله دپاره ولې موږ زړه کوو. بای سلف یزید الرقاشي رحمه الله او په مخ باندې ژړل چا ورته ولې ته په مخ باندې ژاړې ویل ژاړم په دې باندې چې ورځ تېرېږي څه کوم نو
هغه خیر دی کنه دونه ځان ولې تکلیف ورکې ویل تعجب خبره ده ویل ساله تپوس کوم چې زه مړ شم مونځ به ماله بیا څوک کوي ویله زه چې مړ شم ما لپاره به روژه به څوک نیسي زه چې مړ شم ما لپاره به ذکر بیا څوک کوي د قرآن تلاوت به بیا ماله څوک کوي زه نن ژاړم په دې باندې چې ټیم رانه تېر شو څه مې پکې ونه کړه الله چې زه مړ شم ماله به څوک څه کوي ویل زما ورونو انګریز زما نه پکارېږي زما یهودي نه پکارېږي زما هندو نه پکارېږي زما پکارېږي نو زما خپل دین پکارېږي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه ستاسو لپاره په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نمونه تابعداري ښایسته ده زما ورونو ډېر په تعجب سره زه دا خبره کومه چې زموږ الله موږ ته وایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه ستاسو لپاره په رسول الله کې نمونه د تابعداري ښایسته شته دی لیکن زه وایم چې نه زما لپاره نمونه د تابعداري دا انګریز دی زما لپاره نمونه د تابعداري یهودي دی زما لپاره نمونه د تابعداري هندو دی هغه د غوامی پیالي سکول کې دی هغه د کروهاو د هغې خدایانو پوجاري دا زما لپاره نن نمونه ده زما خپل نبي زما لپاره نمونه ده زه نن دا ویم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه زما ورونو هندو دی څه شی د هندو حیثیت خو راته وښیوئ که نه چې زه نن د هندو نه متاثر یم زه اکثر دا ویم چې په کار دا وه چې د مسلمان نه خلک متاثره کېدلی د مسلمان شکل و لباس خلکو اختیارولی د مسلمان طرز و عادات خلکو اختیارولی اخلاق د مسلمان خلکو اختیارولی لیکن نن تعجب خبره دا ده چې قرآن کې الله موږ ته ویلي وانتم الاعلون تاسو اوچت یې وئ ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې وئ لیکن نن هغه اوچت خلک هغه په خپله باندې د غیر شکار شول نن هغه اوچت خلک د خسیسو خلکو تابعدار شول نن هغه اوچت خلک د بیکاره خلکو تابعدار شول ولیدلي خلک د هغې تابعدار شول د الله د دشمنانو تابعدار شول د غوا عبادت کوونکي د هغې تابعدار شول زما ورونو د الله رب العالمین دا پیغام ولې د رښتیني کوو چې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو اوچت خلک یې وئ او زه په زور ځان ذلیله کوم پکار دا وه چې انګریز دا ویلي وې چې زم دا پیسې چوتومه د مسلمانانو سره ډېر خوند کوي انګریزو هندو دا ویلي وې چې د مسلمانانو د ښایسته ښایستهګیري د راشه منګې هم پرېږدي چې مزه وسه کوي دا اخلاق پکارو چې هغې زموږ نه اختیار کړي وي لیکن ما د هغې طرز عمل اختیار کړ او بیا خاص کر نوجوانانو ته ویما ای نوجوانان وروڼو ستاسو د نبي دا شکل ولې نه دی خوښ ستاسو د نبی صورت ولې نه دی خوښ ستاسو د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي اصحاب بدر اصحاب احد اصحاب الحدیبیه د هغې شکل او صورت ستاسو ولې نه دی خوښ د نبی صلی الله علیه وسلم شکل خو څه بد شکل نه و هغه یو نوراني شکل و هغه ستاسو ولې خوښ نه دی چې نن د هغې په ځای باندې تاسو د هندو کنجر د هندو زناکار د انګریز زناکار د هغې شکل تاسو اختیار کو ولې د نبي صلی الله علیه وسلم شکل نه د هغې شکل ښایسته دی زما ورونو لږ د خپل پر ګریوان کې خو کله سوچ وکئ که نه کله لږ فکر وکئ د خپل ګریوان کې لتتبعن سنن من كان قبلكم خدا زما نبی ویلي تاسو به د مخکنو امتونو د هغې په طرز باندې روان شئ وایي عجیب خبره داره نوی سټایل نوی طرز نوی طریقه که په لباس کی که په ګیره کې وي که په نور کارونو زموږ کې چرته هندو او چرته انګریز او یهودي په سوشل میډیا باندې د هغې دا شکل او صورت د هغې د لباس طرز دا چې کله راشي نو لاول به زما مسلمان اختیاروي لاول به مسلمان ایجاد کړی هلته په لاره به روانې سې به ناشنا شکل به اختیار کړی ولې دا هندو په فلم کې دا چل کړی و دا انګریز په فلم کې دا چل کړی و لکه د الله بنده لږ هوش د کار والا د عقل د کار والا په انډیا کې هندو اداکار ستا د دې طرز ته نه دی متاثره او ته ستا تذکره کوي نو تاسو پېژني لیکن خپل الله دې م خفه کو خپل دین دې م وبېله او زما ورونو دا ته زه په ګارنټۍ سره وایم چې ته د نبي طرز اختیار کا الله به دله خوشحاله
اللہ بدر خوشحالی لیکن کد ہندو طرز دی اختیار کستان خوشحالی کی نا تا پیجنیم نا تا پیجنیم نا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع مخکنو امتونو پشان پترز بتا سروان شي زمارونو منگ بدو مخکنو امتونو پترز نروانیگو منگ الحمدللہ مسلمانانیو منگ مومنانی بھی انشاءاللہ منگ تا اللہ اوچت ویلی دی انشاءاللہ رات اوچت ویلی زان با اوچت شمارو زان با زلیلو نا چی منگ کفارو تزان زلیلکو یہودو نصاراو تزان زلیلکو مشرکانو تزان زلیلکو دی طرز و عمل منگ اختیار کو نا نا ما تخپل اللہ اوچت ویلی زبزان اوچت حسابو ما یہودو بانا خپل مسلمان تر عاجزی بکوم اشداء علی الکفار رحماء بینہم کفارو مقابل کڑیر سخ خپل میں اس کڑیر مہربانا اور دیر زیاد ترس کو ان کی پیو بلبانے الغرض داغ ظہور الفتن چی فتنو ظہور اغبا کی دلیشی دار قیامت دا علمونا یو علموش پگم علموا دا ای پورا تفصیل بیان کا انشاءاللہ تعالی وما تمنہم